بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، نن یوه داسې کلمه درته ښیم چې د دې کلمې په لوستلو، د دې کلمې په ویلو به الله تعالی جل جلاله تاسو ته 4 فایدې رسوي. لا اله الا الله الملك الحق المبین. دا کلمه ده. که چیرې د ورځې 100 ځله دغه کلمه څوک وایي، لکه مخکې چې مو ویل 4 فایدې به الله تعالی جل جلاله ورته رسوي. لومړی، دغه کس به هیڅ چاته احتیاج نه وي، هیڅکله یوازې الله تعالی جل جلاله په هر شي باندې دته غنا ورنصیب کړي. دویم، د قبر د تاریکۍ څخه به الله تعالی جل جلاله نجات او خلاصون ورله ورکړي. د قبر تاریکي هغه تاریکي ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته چیرې تاسو په دې خبر سئ چې هغه څوک په قبر کې ښخ کړی سي چې دوی څومره چیغې وایي، څومره نارې وایي، نو که زه په دې نه بیرېدلی دا اواز په تاسو باندې الله تعالی جل جلاله ته وایم چې په تاسو باندې واوري، تاسو به مړي ښخ نه کړي بیا، داسې په تکلیف یې مړ. نو د دغه ناروغو د دغه چیغو د تکلیفو څخه انسان ژغوري انشاءالله. او دریم، دغه کس به په دغه خپله منطقه کې دونه غني وي چې د ده به بل غني نه وي. دا دریم. څلورم، هغه کومه کړۍ چې د جنت دروازه یې لري، دغه کس به دغه کړۍ راکشولی سي یا ټک ټک کولی سي، جنت ته داخلېدلی سي. دومره فایدې دي. نو بیا هم یو وخت سره تکرارومه: لا اله الا الله الملک الحق المبین. دا مې ځکه داسې ویل چې تاسو ښه سر خلاص سي. نو که دغه ویډیو د ثواب په خاطر باندې تر نورو ملګرو پورې هم ورسوئ، الله تعالی جل جلاله دې هم تاسې کامیابه کړي، هم د هغه لیدونکي دغه ویډیو ګوري. مننه.